د یو فقیر عجبه واقعه. د هندوستان د ډیلی د جامع جومات په دروازه کې یو معذور انسان ناستو او خیرات یې غوښتو. یو انګریز د جومات کتلو لپاره هلته راغلی. موږ هم وکتل چې جامع مسجد ته انګریزان هم ځي راځي. هغه انګریز په ډیره اوچته عهده وظیفه باندې و. کله چې د دغه فقیر مخې ته راغلی نو هغه فقیر سلوټ سلامي ورته وکړه د دې لپاره چې که څه راکړي. هغه انګریز فقیر ته څه پیسې ورکړې، لیکن انګریز بهر ته ولاړ پاتې شو او جومات ته دننه نه راتلو. د جومات نقشه او عظمت څه داسې و، پر لوحه لیکل شوي و چې څوک د الله جل جلاله د کور مخې ته راشي نو سکون ورته حاصل شي. هغه انګریز جومات وکتو او لاړو. کور ته چې راغلو نو ورته پته ولګېده چې د کومې بټوې نه مې فقیر ته پیسې ورکړې وې هغه بټوه اوس نشته، چېرته ترې بېدرکه شوې وه. پیسې هم پکې ډېرې زیاتې وې او پته هم نه لګېده چې چېرته ترې بټوه ورکه شوې ده. یوه هفته وروسته بیا دغه انګریز ته رخصتي ورکړل شوه. د هغه ښځې ورته وویل چې تیر ځل د جومات کتلو لپاره تللی وې، اوس دا ځل ما هم در سره بوزه. هغه د خپل ځان سره خپله ښځه روانه کړه او جومات ته راغلو. کله چې هغه انګریز د دغه معذور فقیر مخې ته تیرېدو نو هغه فقیر سمدستي ودرېدی او ورته یې وویل چې تیر ځل ته راغلی وې، ما ته دې پیسې راکړې وې. د هغې نه وروسته تا خپله بټوه په جیب کې کېښودله، نو چې لږ مخکې لاړې هغه بټوه ستا نه پرېوتله او هغه ما راواخیسته. دا بټوه ستا زما سره امانت و، دا واخله خپل امانت. انګریز چې بټوه خلاصه کړه نو ټولې پیسې پکې پرتې وې. حیرانه پاتې شو او سوچ یې کولو چې دا څنګه چل دی چې ټولې پیسې یې ما ته په پوره توګه سره راواپس کړې. زما خو دا فکر و چې که چا بټوه موندلې هم وي نو پیسې خو به واپس نه کړي، البته که بټوه درکړي په هغې کې څه نشم ویلی. د فقیر نه یې پوښتنه وکړه چې آخر دا څه وجه ده چې تا یوه روپۍ هم د دې بټوې نه ده پټه کړې. هغه معذوره فقیر ورته وویل چې خبره دا ده چې د قیامت په ورځ به هر سړی د خپل نبي علیه السلام پسې شاته روان وي. کله چې ما بټوه راوچته کړه نو زما زړه خو غوښتل چې پیسې ترې پټې کړم، لیکن بیا زما په خیال کې راغلل چې ګوره هر یو کار به الله ته وړاندې کیږي. که چېرته زه دغه پیسې د ځان سره کړم او بیا سبا ته د خپل نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وروسته روان وم او تاسو د حضرت عیسی علیه السلام پسې روان وئ، په دې وخت کې هسې نه چې ستاسو نبي عیسی علیه السلام زموږ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته شکایت او ګیله وکړي چې ستا امتي زما د امتي نه پیسې پټې کړي وې. دغه سوچ مې وکړو نو ځکه مې په هغه پیسو کې خیانت ونه کړو. واخله دا ستاسو پیسې دي، ما تاسو ته واپس کړې. عبرت: د یوه فقیر د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه وه چې د هغه په خاطر یې د یوه انګریز پیسې پټې نه کړې. او راشئ موږ ته وګورئ، په حرامه ګټه مو خپله ټوله نفقه خرابه کړې او په دروغو ویلو مو خولې ستړې شوې او په کاروبار کې مو خیانت او دوکه کول عادت ګرځېدلی، نو ځکه مو د زړه سکون او خوشحالي ورکه ده.